درنو لیدونکو السلام علیکم. نن خوست ته ملي اردو ځواکونه بیرته راغلل. خبره داسې وه چې زه خوست ښار ته په موټر کې روان وم. د مټه چینی ساحه کې ریاض پمپ نه مخکې د ملي اردو لارۍ ودرېدې. ګورم چې د ملي اردو سرتیري ترې راښکته شول. یوه لارۍ خرابه وه نو زه هم ورغلم. لاندې څو ټکي خبرې مې ورسره وکړې او بیا ترې لاړم. ما ویل راغللی؟ هغو راته وویلې هو بیرته راغلو. ما ویل نور هم راځي؟ هغو ویل نور هم را روان دي. هو بالکل. ما ویل برکت دې وي او چرواکي موږ هم نه غواړو. نوټ: دا چې چیرته تلل او له کومه راغلل دا پوښتنې مې نه دي ترې کړي او زما ذهن کې هم ګرځي راګرځي. بلخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د پاکستان له سفیر سره لیدلی. په دې لیدنه کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د هیوادوالو د تګ راتګ په اړه مفصلې خبرې وشوې او د پاکستان سفیر د سهولت رامنځته کولو ژمنه وکړه. یاد وزارت زیاتوي چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ستونزو په حل بشري مرستو او د دواړو هیوادونو په اړیکو هم تفصیلي خبرې شوې دي. بلخوا د عدلی وزارت په مرکز او په ولایتونو کې د دغه وزارت نارینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې روانې اونۍ تر پای خپلو دندو ته حاضر شي. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي نارینه چارواکو او کارمندانو ته د 1400 کال د وږي تر 15 نیټې پورې وروستی فرصت دی چې خپلو دندو ته حاضر شي او که حاضر نشو نو دوی به دایمي غیر حاضر وګڼل شي او راتلونکي مسؤلیت به د وزارت په غاړه نه وي. دغه وزارت هم یادونه کړې چې ښځینه کارمندانې دي تر بلې خبرتیا پورې انتظار وباسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.